بسم الله الرحمن الرحیم. د نسل ساتل د پیغام دویمه برخه. دوستانو، فاروق اعظم یم. د نسل په ساتلو کې د علم کردار. علم د نسل د ساتلو بنیادی محرک دی. څرنګه چې بې علمه انسان د نسل د سالم ساتلو اهمیت نسی درکولی، نو هغه سم ساتلی هم نسی. علم نسل ته سم لوری، بصیرت او کرامت ورکوي. علم انسان ته دا ښیي چې څنګه یو سالم نسل تولیدول وروسي. تعلیم د انسان د ودې او اخلاقو په سایکل کې حیاتي رول لري. تعلیم د تفکر، تحلیل او نوښت مهارتونو ته وده ورکوي. راتلونکي نسلونه باخبره، مسؤلیت پذیره او فعاله کوي. علم د فقر، بېسوادۍ، تعصب او خرافاتو پر ضد مبارزه کې د انسان سره مرسته کوي. کله چې یو ملت علم ته لومړیتوب ورکړي، راتلونکي نسلونه یې باکفایته، متوازن، اوسا او پرمختللي وي. د دیني علومو، فقه، طب، زراعت، ارواپوهنې، د اولاد تربیه او د نورو ضروري علومو زده کړه د نسل د سالمې روزنې لپاره حیاتي رول لري. علم انسان نر و ښځه ته د هغوی حقوق او وجایب زده کوي چې د نکاح، اولاد او کورنۍ په چوکاټ کې پر لازم دي. د بشریت تاریخ ښیي چې علم تل د انسانانو د بقا او پرمختګ لپاره یوه اهمه وسیله اوسېدلې ده. پاته هېوادونه ځکه پاته دي چې په ولس کې د علم کچه کمه ده. له تېرو تمدنونو نیولې تر ننني عصر پورې علم د انسان ذهن ته موقع ورکړی چې خپل ټولنه، روغتیا، چاپېریال او راتلونکی وڅېړي، درک یې کړي او لازم تصامیم ونیسي. مثلا د نسل او ټولنې د بقا بنیاد د بدن روغتیا ده. روغتیا د علم په برکت ساتل کیږي. د مختلفو ناروغیو، وایرسونو، بکتریاوو درک دا په علم کیږي. د واکسین، درملونو او معالجوي وسایلو اختراع او جوړول د علم له برکت دی. د طاعون، کولرا، کووید، انفلوئنزا، سل، ملاریا او داسې نورو وباګانو مخنیوی او کنټرول په علم کیږي. ښه غذا او د ژوند هوسا شرایط په علم میسر کیږي. چاپېریال ساتنه، پاک او سالم چاپېریال د انسان د روغتیا او ژوند د دوام لپاره ډېر مهم دی. چاپېریال پیژندنه او ساتنه په علم کیږي. مثلا د اقلیم د بدلون، د هوا، اوبو، خاورې د ککړتیا پیژندنه او مخنیوی په علم کیږي. ټکنالوژي او ابتکارات، علم د ټکنالوژي مور ده. د ټکنالوژي له لارې انسانانو په طب، زراعت، مالدارۍ، انرژي، صنعت او د ژوند په ډېرو برخو کې محیر العقول پرمختګونه کړي دي. انسانانو خپل ډېر ستړي بدني کار ماشین ته ورحواله کړی دی. پخوا به انسانانو مالونه کشوله، درانه بارونه کشول، په حیوانانو بیوړه. اوس دا کار په ماشینانو کوي، په موټرانو، په ټرینو، په نورو کوي. ژوند یې اوسا کړی دی او د خپل نسل د بقا او دوام نوې لارې پرانیستې دي. ټولنیز عدالت او انساني ارزښتونه، علم د انساني حقونو او عدالت لپاره بنسټیز فکر رامنځته کوي. علم د جنسیت، ژبې، رنګ، نژاد او نورو تعصباتو پر ضد انسان مبارزې ته بولي. علم د ټولنې په افرادو کې د اخلاقو، مسؤلیت او مشارکت احساس غښتلی کوي. علم ملي وحدت او د همکارۍ فرهنګ ته وده ورکوي. علم نه یوازې دا چې د انساني نسل د ساتنې او ودې وسیله ده، بلکې د انسان د ذهن، بدن او روح وده هم تضمینوي. د علم له برکته انسانان کولی شي خپل ځان، اولاد، ټولنه او چاپېریال درک کړي، ستونزو ته یې د حل لارې پیدا کړي او د یو روښانه، سالم او دوامدار هوسا راتلونکي لپاره بنسټونه کېږدي. دا د اسلامي حکومت دنده ده چې دیني او دنیوي علومو ته په ملي کچه جدي توجه کوي. د علمي څېړنو او نوښت لپاره فرصتونه برابروي. علمي پوهه د هر فرد، نر او ښځې، مسلم حق وګڼي. د علم دروازې د وطن د اولاد پر مخ خلاصې کړي او کوښښ وکړي چې د علم او اخلاقو ترمنځ همغږي وساتل شي، چې دا ټول د انساني نسل د ساتلو او ودې لپاره ضرور دي. د انساني نسل ساتل او وده د شریعت له اساسي او ضروري مقاصدو څخه دي او پر فرد او حکومت یې رعایت په خپلو حدودو کې لازم دی. د نسل په ساتلو کې د مور، د ښځې د علم ضرورت. په هر ټولنه کې د راتلونکو نسلونو روزنه
د تلپاتې پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. د ماشومانو روزنه نه یوازې د نسل د ساتلو او د فردي شخصیت جوړښت لپاره مهم دي، بلکې دا د ټولنې ثقافي کلتور او ارزښتونو د انتقال مهمه وسیله ده. د دې ستر مسؤلیت بار تر ټولو زیات د مور پر اوږو وي. دا ځکه تر ډېرو کلونو پورې د ماشوم رابطه ډېره د مور سره وي. مور یې د تقلید مرجع او الګو ده. له همدې له امله د ښځې علم او پوهه د ماشومانو په فکري او اخلاقي وده او ټولنیز پرمختګ کې ډېر مهم رول لري. د ښځو تعلیم د کورنۍ د هوسايي، روغتیا، ښه تغذیې او اقتصادي خودکفایي سبب کیږي. مور مدرسه ده. ښځه چې مور ده د ماشومانو د لومړي ښوونکي حیثیت لري. یو ماشوم له خپلې مور څخه نه یوازې ژبه زده کوي، بلکې دین، اخلاق او د نور سره ښه چلند تر ډېره له موره زده کیږي. نو که مور علم ولري، د دې وس لري چې خپل اولاد ته دیني، ثقافي او اخلاقي اصول او د ژوند ابتدایي مهارتونه ورزده او انتقال کړي. د عالمې ښځې اولاد بې سواد، جاهل او خوار نه وي. د ښځې تعلیم او تربیه د نسل د ساتلو او عزت لپاره حیاتي ده. یو عالمه مور د ټولنې راتلونکی جوړوي. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي مور مدرسه ده. که تا دا مدرسه ښه تیاره کړه، نو تا یو با اخلاقه او پوه ملت تیار کړي. د دیني ارزښتونو انتقال. د دین صریح حکم دی چې د علم زده کړه پر نورو ښځو فرض دی. په دیني لحاظ مور باید حد اقل دومره علم ولري چې خپل فرضیات زده کړي، په دیني فرضونه، دیني ارکان او ماشومان ته د حلال او حرام توپیر، عبادات او اسلامي اخلاق وروښيي. تعلیم یافته مور کولی شي چې اولاد خپل علم انتقال کړي، د دین پر لارې برابر کړي او له بدیو وژغوري. ذهني او فکري روزنه. عالم او پوهه مور د ماشوم په ذهن تر هر چا ښه پوهېږي. که هغه خپله پوه او عالم وي، کولی شي خپل اولاد له ماشومتوبه د ښه فکر کولو، مطالعې او زده کړې سره اشنا کړي. دا ډول روزنه د ماشوم ذهني ودې او تخلیقي تفکر ته لاره هواروي. عالمه ښځه کولی شي د خپلو اولادونو روحي او رواني اړتیاوې وپېژني، د هغو احساسات درک او د هغو د فکري ودې لپاره سالمې لارې ولټوي. د مور او ماشوم نږدې اړیکې او تفاهم په ماشوم کې اعتماد په نفس تقویه کوي، نوښت او خلاقیت ته وده ورکوي، او مور د خپل علم او پوهې په برکت ماشوم ته دین، اخلاق او ژوند کې د کامیابی لارې ښیي. د مور پل د ماشوم پل دی. یو عالم او پوهه مور او د اولاد لپاره یو ژوندی مثال، د تقلید مرجع او رول ماډل ده. ماشوم د خپلې مور کړنې، خبرې او ټولنیز تعاملات تعقیبوي. که مور کتاب لولي، ښه اخلاق لري او دینداره وي، ماشوم یې ورته زده کوي او کوښښ کوي عملي یې کړي. او که مور ناپوه، بدطبیعته او بدګزاره وي، هماغه ورڅخه زده کوي. ټولنیز او تعلیمي ملاتړ. عالم او پوهه مور خپل ماشوم ته د ښوونې او روزنې لپاره یو سالم چاپېریال برابروي. دا ډول میندې د خپلو ماشومانو مدرسې، درسي پروګرامونه او تعلیمي اړتیاوې درک کوي. هغوی د خپلو ماشومانو سره د مدرسې په سبقو او تعلیمي مشکلاتو کې مرسته کوي. د غوره تعلیمي فرصتونو څخه د ښه استفادې لارښوونه ورته کوي. علمي روحیه یې ورته تقویه کوي او تعلیمي پرمختګ ته ځانګړې پاملرنه کوي. اقتصادي ملاتړ. عالمه او پوه ښځه که کار ته اړه شي، د ټولنې په مختلفو برخو کې مؤثر کار کولی شي او د کورنۍ اقتصادي حالت ښه کولی شي. تعلیم یافته ښځې کولی شي په کور کې د عاید او مصرف ترمنځ تعادل وساتي. د لیک لوست او محاسبې مهارتونه ښځې ته دا وړتیا ورکوي چې د کور بودجه تنظیم کړي، مصارف کنټرول کړي، سپما وکړي. که یو ښځې د زراعت یا مالدارۍ علوم زده کړي وي، دا د کور د اقتصاد لپاره ډېره ګټه لري. کولی شي د میړه سره د حاصلاتو د ډېرولو لپاره ښه اصلاح شوی تخم، مناسب کود او ماشینري او د اوبو لګولو مؤثرې لارې وکاروي. په دا لار کې د خپل میړو اولادو سره کومک وکړي. د موسمي بدلونونو، آفتونو او ناروغیو په وړاندې مقاوم کرنیز سیستم غوره کړي. په کور کې دننه دا ښځه کښت وکړي او کورنۍ ته صحي او سم ارزانه خوراک برابر کړي.
د مالدارۍ په برخه کې د ښځو زده کړه د هغوی کورنۍ توانوي چې د حیواناتو ښه تغذیه، پاکوالی او واکسین کولو ته پاملرنه وکړي، د څارویو ناروغي وپېژني او پر وخت لازم درملونه ورته تهیه کړي. خصوصا کوچیانو کې خو دا شی ډېر ضروري دی چې څوک پوه سي، نر او ښځه پوه سي په مرض د حیواناتو. او په دې ډول د لبنیاتو یا غوښو تولیدات ډېر او کورنۍ ته اضافه عاید راوړي. د غذایي موادو په تولید او استعمال کې د ښځې زده کړه هغه توانوي چې پر وخت ماشومانو او د کورنۍ غړو ته مغذي پاکه خواړه تهیه کړي، د خوراکي موادو د ضیاع مخ ونیسي، سپما وکړي او ښه پخلی وکړي. کاشپزي یې زده وي، ښه خواړه به اولادو ته پاخه کړي. د خیاطي یې زده وي، هغو مور توانوي چې اولادو ته ښه جامې وګنډي. د تصمیم نیولو توان، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښځه د نارینه په شان او دغه سیال ده. النساء شقایق الرجال، صدق رسول. عالم او پوه ښځه په کورني چارو کې د میړه سره د مسایلو په تصمیم نیولو کې مرسته کولی شي، د مالي مسایلو په اړه خپل نظر ورکولی شي، په کورنیو پرېکړو کې لکه مصرف، د اولاد روزنه، زده کړه، روغتیا، پانګونه او نورو کې مدیریت کې فعال د میړه سره فعاله ونډه اخیستی شي. د ټولنې پر پرمختګ اغېزه، د ښځې تعلیم یوازې د یوې کورنۍ ګټه نه ده، بلکې دا د ټولنې د پرمختګ وسیله هم ده. کله چې ښځه تعلیم ولري، هغه نه یوازې ښه اولاد روزي، بلکې د ټولنیزو خدمتونو برخه هم ګرځي. دا ډولمندې په مدرسو، روغتونو، امنیتي او مدني بنسټونو او د ماشومانو د حقوق په خوندیتوب کې فعاله ونډه اخیستی شي. تجربو او علمي څېړنو ثابته کړې ده هغه کورنۍ چې مور یې عالمه وي، ماشومان یې د بېسوادو میندو په پرتله ښه او لوړ تعلیمي معیار لري. همدارنګه د ښځو تعلیم د ماشومانو د مړینې کچه راټیټوي. پخپله د ښځو د زیږون په وخت کې د مرګ کچه ورټیټوي، د روغتیا وضعیت یې ښه کوي او د فقر مخ نیسي. څرنګه چې د ښځې علم او پوهه د اولاد د سالم روزنې لپاره حیاتي ارزښت لري، او تعلیم یافته مور نه یوازې د ماشوم فکري، اخلاقي او دیني بنسټونه تقویه کوي، بلکې د ټولنې د پرمختګ او ثبات تضمین هم ګڼل کیږي. نو ځکه باید ټولنه، حکومت او دیني بنسټونه د ښځو تعلیم ته جدي توجه وکړي، څو راتلونکی نسل سالم او عالم وروزل شي. د نسل سالم ساتل او وده د شریعت له اهمو مقاصدو او د اسلامي حکومت له مهمو دندو دي. پر حفظ نسل یا د نسل ساتل د مادي ژوند اثرات. حفظ نسل چې د شریعت مقاصدو دي، د نسل د بقا او مشروعیت خوندي کول دي. د ژوند مناسب مادي شرایطو موجودیت د انسان پر نسل او دغه پر وده مثبت اغېز لري. د نسل د سالم ساتلو او ودې لپاره امن، ښه غذا، روغتیا، راحت کور، تفریح او آرام چاپیریال، جسمانی فعالیت او د ټولنیزو هوسا شرایطو موجودیت خورا مهم دی چې د ماشوم پر زیږون او وده ډېر اثر لري. ښځې ته د حمل پر وخت چې امیدواره وي یا چې کوچنی پرتې وي، سم خواړه نه رسېدل او په راحت نه اوسېدل د اولاد پر جوړښت او ودې منفي اغېزه لري. همداراز جسماني فعالیت او ورزش د نر او ښځې صحت ته ډېر ګټور دي. ښه غذا، پاکه هوا، پراخ کور او تفریح د ښځې د حمل یا د چې درنه وي په دا باندې پر کیفیت مستقیم اثر لري. د ماشوم چې په نس کې پر هغه اثر لري. د اسلامي حکومت دنده ده د شریعت مقاصدو ښه تطبیق کړي. د اسلامي حکومت دنده د شریعت مقاصدو ښه تطبیق دی چې په هغه کې حفظ نسل ډېر مهم ځای لري. د حفظ نسل د اهدافو د تحقق په منظور د حکومت اول فرض د راع په حیث دا دی چې د ولس نر او ښځه ټول د علم په زیور ښایسته کړي. د نارینه او ښځینه مدارسو په نصاب کې د شریعت مقاصد ځای کړي چې په هغه کې غذایي او صحي لارښوونې، کورني کسبونه، ورزش، رواني ملاتړ، کورنی ژوند، تدبیر منزل او د چاپیریال اصلاح شامل وي. امارت باید په خپلو پالیسیو کې د ولس د تغذیې، کور، چاپیریال او تفریح امکانات شامل کړي. څرنګه چې اوس ښارونو کې ډېر نفوس او ازدحام دی، نو د دې لپاره چې په بازارونو کې د ښځو او نارینو اختلاط کم شي، ښځو ته د ښارونو کې خاص بازارونه جوړ شي. همداراز څرنګه چې ښارونو کې کورونه ډېر کوچني،
پلازاو کې اوسېږي ډېر خلک او تنګ کورونه یې تنګ دي، نو ناروغ ښځو ته د ورزش قدم وهلو او د تفریح د ځایونو غم وخوړه سي. همداراز امارت باید یو شمېر علما او پوهانو ته دنده ورکړي چې په ولس کې د شریعت د مقاصدو پوهاوی عام کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.